د غني او عمران خان خوږلني دلایل او مجبوریتونه یې څه دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولسمشر غني ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي او ولسمشر غني هم دغه بلنه منلې. دلته څو لاملونه کېدای شي چې عمران خان د اشرف غني ته بلنه ورکړې وي او هغه دې منلې وي. د غني او عمران خان ټلیفوني اړیکه په داسې وخت شوې چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو یو مهم پړاو تجربه کوي. پاکستان د افغان طالبانو د واکدار په حیث له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د راتلونکي سیاسي برخلیک په سر چڼې وهي او غواړي په دغه هیواد کې د ټولو ګټو ته ژمن یو موقت حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر اشرف غني چې د اقتصاد په برخه کې نړیوال نوم او تجربه لري له پاکستان سره تجارتي اړیکې خورا محدودې کړي او له اقتصادي بحران سره مخامخ دغه هیواد یې په دې لحاظ تر فشار لاندې راوستی. افغانستان دا څو لسیزې په جګړو کې د اسحارتیا او د بې نظامۍ یا کمزورو نظامونو له کبله د پاکستان په اول لاس اقتصادي مارکیټ بدل شوی و، خو ولسمشر غني له سیمه ییزو هیوادونو سره اقتصادي اړیکو له پراختیا سره پر دغه هیواد د افغانستان اقتصادي تکیه کمه او پاکستان په مالي لحاظ کمزوری کړ. همداشان د پاکستان په نړیواله سیاسي بدنامۍ کې افغان حکومت خپل رول مهم ګڼي او وایي یاد شوی هیواد د ترهګرو د ملاتړ له کبله په نړیواله کچه منزوی کړی دی. په دغسې وخت کېدای شي وویل شي چې د غني او عمران خان د خوږلنۍ ټولو نه لوی دلایل دا دي. غني د موقت حکومت راتلو د ممانعت لپاره عمران خان سره ښو اړیکو ته اړتیا لري او بل پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم رول لري. پاکستان په افغانستان کې د خپل اقتصادي بازار د بیرته پیاوړتیا او د دښمنۍ پر ځای له افغانستان سره د دوستانه اړیکو لپاره مجبور دی چې د زور چلولو پخواني پلانونه یوې خواته کړي او له ولسمشر غني سره د سیمه ییز اتصال اقتصاد محور لیدلوري په اړه خبرو ته کینی. دغه لیدلوری له شک پرته د دوستۍ او صمیمیت په فضا کې ټول هیوادونه له یو بل سره نښلوي او خورا ګټه ورته لري. عمران خان هم له بد اقتصادي حالات سره مخ دی. هیواد د دغه بحران د ختمولو لپاره مجبور دی چې افغانستان سره دوستانه اقتصادي او نور روابط ولري، خو پر پاکستان باور کول پر شیطان باور کول دي. پاکستان هر ځل افغانستان تیر وستی او په کړو ژمنو نه دی درېدلی. اوس هم دا ننګونه او اندېښنه جدي ده چې پاکستان به ښایي بیا د کومې نوې لوبې د پیل لپاره د افغان حکومت د اغفالولو او خطا ویستلو نیت ولري. افغان حکومت ته د حسن نیت د ثابتولو او پاکستان سره نږدې کېدو ترڅنګ لازمه دا ده چې د پوره دقت په کار واچوي او پرې نږدې چې پاکستان ورسره د اغفال کومه نوې لوبه او سیناریو عملي کړي. تاسو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په هکله څه نظر لرئ؟ څه باید وشي او څه ونه شي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو پالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.